کله مې چې د نامزادۍ خبره شو پلار مې راته ټلیفون وکړ چې هلکه موږ دغه ځای ته ځو دغه ورځ باندې دستمال راوړو ستا څنګه خوښه نو زه ورته په خندا شوم شپې تقریبا 10 نیمې بجې ما ورته ویل مالې پلاره تاسې چې موږ د خوشحالۍ غم خورئ خدای دې مال تاسې خوشحاله لري پلار مې موږ سره داسې دی لکه یو نږدې رازدار ملګری دوست او په کار هم داسې ده چې هغه د هر یو حق ځای او احترام او حقوق په خپل ځای باندې خو نور باید د ژوند اړیکې د ملګرتوب په اساس باندې وپالل شي نو چې ما ورته دا خبر وکړه ما ته ډېر خوشحالېږي ما ته یو وارې د کاغذ او قلم راواخله ما څه چل دی زه دې شروع کړه ما لیستونه شروع شو وایي لیستونه نه پنډونه هم شروع خبره د کریمي صاحب ارمان پورې وکړله کوم هلکو ده ویلي وو چې زما یو ارمان لکه چا پوره کړي 1 لک روپۍ ورکوم ما ملګري ورته ویلي وو سهار ما یو 2 لک روپۍ خو راکړه 1 لک پکې تا ته درکوم تېره ورځ نسیم سیدي صاحب وزوم یو بل ملګری و نو روان و یاره چې یو $2 میلیونه خو ما له چپ شه ورکړه 2 لکه مې بس دا راته وایي چپ شه ریټ مې نه خرابوي